موږ مخکې هم په دې موضوع غږېدلي یو. ځینو وطنوالو به انتقاد کوو چې تاسو ولې په کرکټ بورډ باندې نقد کوئ. ملګرو، زموږ هدف یوازې د کرکټ بورډ باسیا، آزاده او له سیاست لرې غواړو او هیڅکله به چاته اجازه ورنه کړو چې په کرکټ بورډ کې لاسوهنه وکړي او فساد پکې جوړ کړي. او له تاسو هم ډیره مننه چې په دې مبارزه کې له موږ سره اوږه په اوږه ولاړ یئ. ملګرو، د کرکټ ټیم کوچ له ځینو حقایقو پرده پورته کړې ده او د ځینو رازونه افشا کړي دي. نو ملګرو، راځئ چې واوره څه شوي دي. د پښتون ون ټلویزیون ټولو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. ملګرو، که چیرې مو تر اوسه زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل حتما سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د بیل نشان ووهئ ترڅو زموږ له هرې نوې ویډیو څخه خبر شئ. 15 لوبې وکړې، 15 واړه یې وبایللې. افغانستان دا مهال د کرکټ په نړیوال جام کې د لوبېدونکو ټیمونو د لیست په پای کې دی. د دې ټیم لپاره یوازې 4 نورې سیالۍ پاتې دي. د کرک انفو د خبرونو مدیر نګراج وایي هغه ټپونه چې انګلستان افغان ټیم ته ورکړل ژور وو. په 150 منډو د افغان ټیم ماتول د دې ټیم لپاره حالات نور هم خراب کړل. د کرکټ دا مشهور لیکوال وایي له لوبغالي بهر هم د افغان لوبډلې لپاره شیان سم نه دي. د افغان ټیم د مشر روزونکي فیلپ سیمونز او د پخواني لوبغاړي او د غوروي د کمیټې مشر دولت احمدزي چې اوس یې رتبه راکمه کړې شوې ده ترمنځ لوی کړکېچ تر سترګو کیږي. د لیکوال په باور سیمونز چې ډېرې خبرې نه کوي د چهارشنبې په ورځ یې پر خپل ټویټر د دولت احمدزي د څرګندونو په ځواب کې پیغام پوسټ کړی دی. دولت احمدزي په نړیوال جام لوبو کې د افغانستان د کمزوري کارکردګۍ ملامتي د غوراوي پر پالیسۍ او د ټیم د ستراتیژۍ اچولی دی. خو د افغان ټیم مشر روزونکي سیمونز د نوموړي په ځواب کې ویلي کله چې نړیوال جام پای ته ورسیږي دا به څرګنده کړي چې خپل احمدزي د دې لوبو لپاره د لوبغاړو په غوراوي کې کوم رول لوبولی دی. سیمونز په خپل ټویټ کې داسې ویلي دي: زه د نړیوال جام په منځ کې یم او هڅه کوم چې زموږ افغان ټیم په هغه کچه لوبېدو ته برابر کړم چې تمه ترې لرو. خو د نړیوال جام په پای کې به زه د افغانستان خلکو ته د دولت احمدزي د هغې برخې په اړه ووایم چې له کپټانۍ څخه د اصغر افغان د لرې کولو په شمول یې د دې جام لپاره زموږ په چمتووالي کې درلوده. تر نړیوال جام مخکې هم سیمونز ویلي و د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا د کپټان په بدلون نه و خبر. سیمونز دا څرګندونې د دولت احمدزي هغه څرګندونو ته ځواب ووایو چې رسنیو په یو استولي بیان کې د ټیم د غوراوي پالیسي باندې انتقاد کړی او زیاته کړې وه چې په وروستیو کې دا پالیسي د پوښتنې وړ ده. د احمدزي په وینا افغانستان له داسې یو پالیسي سره نړیوالې لوبې نشي ګټلی. دولت احمدزي د ټیم پر چمتووالي هم نیوکې کړې وې. په ټیم کې د بدلونونو غوښتنه کړې وه او د ځینو پخوانیو لوبغاړو پر ځای د نوي نسل د لوبغاړو پر راتګ هم ټینګار کړی و. خو هغه هر څه چې دي په انګلستان کې د افغانستان وروستۍ لوبې ډېرې بې خونده وې. په ځانګړې توګه د راشد خان په څیر مخکښ افغان لوبغاړی چې د مخه تر دې ښه ځلېدلی و په دې لوبه کې بخت یاري ونه کړه. د نړیوال جام له لوبو وروسته د مشر روزونکي په توګه له سیمون سره د افغان کرکټ بورډ قرارداد پای ته رسیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ مشر عزیز الله فضلي ویلي دي له ښاغلي سیمون سره چې د جولای پر 15مه قرارداد پای ته رسیږي ځکه نوی قرارداد نه کوي چې دوی داسې یو روزونکي ته اړتیا لري څوک چې په افغانستان کې دننه افغان لوبغاړي وروزي.